مسلمانانو ورونو الله رب العالمین چې په منګ او تاسو خپل بندگی پرز کړی دا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې پرز کړی چې کله یو انسان د الله د رسول تابعداري سره بندگی وکي داغي بندگی د الله په دربار کې قبول ده او چې په بدل بل طریقه باندې د الله عبادت وکي نو داغي عبادت د الله په دربار کې قبول نه ده هم دغه وجه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې نهایت زیات فائدې دي یو څو داغي نه بد الله په فضل او توفیق سره ذکر کو اول د الله د رسول په تابعداري باندې انسان د الله د رحم مستحق ګرځي قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تاسو د الله او د الله د رسول تابعداري وکړئ د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړئ دویمه فائدہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تابعداري اغداد چې دغه په وجبال انسان ته لویه کامیابی حاصلېږي قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کوم یو انسان چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکي یقینا دې په ډېر لوی کامیابی باندې کامیاب شي دریمه فائدہ هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې د انبیاء صدیقین او شهدا او صالحین ملګرتوب حاصلېږي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا چې د الله او د رسول تابعداري وکړه دا به د هغه انسانانو ملګری وي هغه کوم انسانانو باندې چې الله رب العالمین انعام کړی دی چې انبیا صدیقین شهدا او صالحین دي څلورمه فائدہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تابعداري باندې جنت حاصلېږي قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار کوم یو انسان چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړله هغه انسان به الله جنتونو ته داخل کی چې داغه نه بلاند نهرونه بهيږي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ اودو او به نبی علیہ الصلات والسلام ته دوه ملائکه رالی ته دوه ملائکو خپل مابین کې یو بل ته ویل چې تاسو د دې ملګری د پاره مثال دغه ته بیان کړي بعضو ویل چې دا خو وده ده بعضو پکې ویل چې ناسترګي وده دي او زړی بیدار ده به دې ملائکو د نبی علیہ السلام صفت ذکر کا پیدا سي یو مثال لکه یو سردار وي هغه کور جوړ کې او پای کې عام خوراک تیار کی به یو قاصد خلکو ته د دعوت ورکول لپاره ولېږي چې د دې دای خبره ومنله هغه به کور ته داخل شو د عام خوراک نه به خوراک وکي او چې چا دغه قاصد خبره ونه منله نه به کور ته داخل شو نه به دغه خوراک نه خوراک وکي به وضاحت و تورک غداد چې دا کور جنت دی سید الله رب العالمین دی داعی او قاصد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د دې تابعداري وکړه هغه به جنت ته داخل شي او که چا د تابعداري ونه کړه هغه به جنت ته چیرې داخل نشي اتمه فائدہ دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تابعداري باندې انسان د عذاب الهی نه بچ کیږي حدیث د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بشک زما مثال او هغه څه چې الله په زرا لګلې يم مثال د څه دی لکه یو انسان یو قوم تلاش قوم ته وای چې اے قومه
ما په دې خپل سترګو باندې د دشمن لخر ولیدو او زه ستاسو د پاره يرون کې ما ځان د پاره نجات حاصل کړي. یو ډله د هغه تابعداریو کې د شپې نه مزل شروع کی چې دشمن را روان دی، مقابله کولو طاقت نشتا، راځي چې ځان ته خلاص کو استاوی نجات اوموي. یو ډله د هغه تکذیب وکي او هغه وایي چې تکذیب وکي است په خپل ځای کې شپته رکی چې سبا شنو سحر له دشمن سر ته ولاړی داغه بهکندن وکي مال ټول لوټ کی او سر چره هغه ورلا سر چې هغه ورلا ختم کی، یعنی هغه وفات کی، هغه مړ کی، هغه په هغه قتل کی. نو زما مثال هم دسه ده چې زما تابعداري وکړه نو هغه با دغه رنګ د الله د عذاب نخلاص، او چې چا نافرمانی وکړه چره به د الله د عذاب نخلاص نش. نهمه فائدہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د جهنم د اور نه نجات ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما مثال دسه ده لکه یو سړی اور بلکی، نو کله چې دا اور خرو خانه شي نو دا پتنګان او دا زنده سر راځي دی اور ته ورغورځيږي او دا سړی د دی اور نشړي. زما هم دقه رنګي مثال دی چې تاسو په دی اور کې ځانونه ورغورځوي او زه تاسو د دی اور نه بچ کوم. د الله د نبی په تابعداري کې د اور نه بچاو، د په نافرمانی کې اور ته داخلي دل دي. لسمه فائدہ دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په تابعداري کې د گمراهۍ نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما پتا سو کې دو سيزونه پریخي دي، تاسو بچره گمراه نشئ چې دې دو سيزونه باندې صحیح منګولې ولګوي، یو د الله کتاب، یو زما سنت. یو لسمه فائدہ دا ده چې د دې په وجه باندې انسان ته خپل ژوندۍ حاصلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دین چې هغه ناشنا ابتدا کې غریب او واپس چې هغه به هم بیا غریب جوړیږي. فتوبا للغربا، غربا او انسانانو د پاره خوشحالي ده، د هغه د پاره چې د بهترین ژوندۍ د خپل ژوندۍ. نو صحابه کرام عرض وکړ چې غربا سوق دي؟ هغه فرمایل الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي، هغه کسان چې هغه سنت اصلاح کوي چې کوم سنت چې کوم سنت هغه د خلکو فاسد کړي د زمانه رستو، دغه انسان د پاره خوشحالي او دغه انسانانو د پاره خپل ژوندۍ ده. الله رب العالمین دې موږ د نبی علی السلام او سنت باندې منګول لګون کې انسانان جوړ کړي، او الله رب العالمین دې موږ د هغه د مخالفتنا محفوظ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر